نیازبینې مې دا سترګې نن تا ته په خندا دي د سوات مینګورې بڼ سره تعلق لرونکې 14 کلنه عظمي فیاض وایي چې د سندرو سره مې مینه هغه وخت پیدا شوه کله چې به د خپلې تره لور غزاله جاوید سره د سندرو محفلونو ته تلم. زما د تره لور وه که نه غزاله جاوید نو زه به هغوی سره ناست وم زیات هغوی سره به ناست وم هغوی ته به مې کتل د خپل ذهن کې به مې دا سوچ راتلو چې زه هم دې په شان دې شوی د دې ځای ته لاړې دا شانتې البمې مې وکړي. عظمي فیاض وایي چې 2 کاله وړاندې مې سندرې شروع کړي او روزانه 2 ساعته ریاض هم کوم. عظمي فیاض زیاتوي چې واده خادو کې سندرې ویلو ته ورځم او په سندرو کې مې غزل ویل ډېر خوښ وي ولې خلک رانه د پوک سندرو فرمایشونه کوي. موسیقي کوم نو ودونو لم ځمه او چې داسې پروګرامونه سټیج پروګرام شو یا داسې نور لوکل پروګرام هغوی لم ځمه ګانو باره کې. د نوي سندرغاړي عظمي فیاض استاد علیار وایي چې د سوات 100 نه زیاتو سندرغاړو جینکو ته مې سندرې ښودلي او د عظمي نه تمه لرم چې تکړه سندرغاړي به ترې جوړیږي. زموږ خپل محنتونه د ښودې شاګردانو موږ سره زیات د دې فن سره مینه ده مینه محبت ساتي نو زه امید لرم چې د دې ورسره دا شوق او دا محنت دوی کوي نو الله پاک په دوی ډېر مخکې بوځي.